شوي يمون دواړه خپل وطن را باندې ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی. د پوهنې وزارت د تلې میاشتې مهم فعالیتونه. د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د هرات، بادغیس، کونړ او غور ولایتونو ته د خپلو رسمي سفرونو په ترڅ کې د یادو ولایتونو پوهنیز وضعیت له نږدې وارزوه. نوموړي د دغو سفرونو پر مهال د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې د 8,500,000 افغانیو په لګښت د یوباب مدرسې ودانۍ پرانیسته او د کونړ ولایت په مرکز کې د یو همکار بنسټ په مالي ملاتړ د 18 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوباب ښوونځي لپاره د ودانۍ بنسټ ډبره کېښوده. د پوهنې وزارت سرپرست د پوهنې مسؤلینو او استادانو ته وویل په لرو پرتو سیمو کې د ښوونیزو مرکزونو رغونه او پراختیا د دغه وزارت له لومړیتوبونو څخه دي. د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو او د سرچینو او ادارې معینانو د یو شمېر ښوونیزو چارو د ترسره کولو په موخه فاریاب، تخار او بلخ ولایتونو ته رسمي سفرونه وکړل. د یادو سفرونو موخه د مدارسو او ښوونځیو د ښوونیزو او روزنیزو ستونزو ارزونه، د عمومي او کلیوالي مدارسو او ښوونځیو د درسي نصاب ویش، د مدارسو د طلابو د عیاشو او د مدرسینو د مسلکي پراختیا غړو لپاره د وړتیا لوړونې سیمینارونو برابرول وو. د پوهنې وزارت د مقام د دفتر لوی رئیس الحاج مولوي شهاب الدین ثاقب په مشرۍ پلاوي د لوګر ولایت له پوهنې مسؤلینو سره د یو شمېر ښوونځیو د غصب شویو ځمکو په اړه د ناستو ترڅنګ د پوهنې اړوندو ملکیتونو په اړه چې په دغه ولایت کې تر عدلي تعقیب لاندې دي د ستونزو د حل په موخه مشورتي غونډه وکړه. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس مولوي محمد صادق صدیقي ننګرهار او بلخ ولایتونو ته د خپلو رسمي سفرونو په ترڅ کې د مختلطو ښوونځیو د وضعیت ارزونې په موخه د پوهنې له مسؤلینو سره وکتل. د پوهنې وزارت له لوري مفتي شفیع الله منصور د یاد وزارت د ادارې لوی رئیس د رئیس په توګه مفتي محمد یوسف ثاقب د اساسي او ثانوي زده کړو د ریاست د نوي رئیس په توګه او مولوي محمد رحیم ایوب د اسنادو، هدایاتو او احکامو د تعقیب ریاست د نوي رئیس په توګه معرفي کړل. د پوهنې وزارت د معلوماتو او احصایې رئیس د الحاج مولوي بسم الله نعماني له لوري د لوګر، خوست، کاپیسا او پروان ولایتونو د مرکز او ولسوالیو د پوهنیزو بنسټونو د 2130 تنو مسؤلینو د کیفیت تضمین آمریت کارکوونکو، مدیرانو او غړو لپاره د ارقامو او احصایوي معلوماتو راټولولو په برخه کې د وړتیا لوړونې روزنیز سیمینار پرانیستل شو. د پوهنې وزارت د مالی او حسابداري رئیس مولوي صدرالدین سعد د مالی اداري او ساختماني چارو څیړلو په موخه بدخشان او تخار ولایتونو ته د رسمي سفرونو پر مهال د یادو ولایتونو د پوهنې له مسؤلینو سره په کتنه کې د ښوونځیو د ودانیو د کموالي او د ښوونکو د قرضې صندوق د پرانیستلو او د هغو ښوونکو، کارکوونکو او د معاشونو په اړه چې له تیرو کلونو راهیسې پاتې وو خبرې وکړې. د پوهنې وزارت د همکارو بنسټونو او معرف دوستو خلکو په مالی ملاتړ د 242,270,000 افغانیو په ارزښت د کابل، هلمند، غزني، بغلان، بلخ، بامیان، دایکنډي، سرپل، کاپیسا او پکتیکا ولایتونو کې د 11 ښوونځیو او 2 بابا مدارسو لپاره د بنسټ ډبرې، د 1 بابا ښوونځیو د بیا رغونې پروژې پیل او د 3 بابا ښوونځیو ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. پوهنې وزارت له لوري د ملي سوداګرو او معرف دوسته خلکو په مالی ملاتړ د 9 میلیونه افغانیو په لګښت د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې د پوهنې امریت ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. پوهنې وزارت د یو همکار بنسټ په مرسته د نیمروز ولایت مرکز اړوند ښوونځیو ته 15,204 ټوکه کتابونه له لومړي څخه تر 3م ټولګي پورې ولېږل. د پوهنې وزارت له لوري د پکتیکا ولایت په کلیوالي مدارسو کې له لومړي ټولګي څخه تر 3م ټولګي پورې د 11 عنوانو په ګډون 45,029 ټوکه درسي کتابونه ویشل شوي دي. د پوهنې وزارت د نصاب او مسلکي پراختیا لوی ریاست له لوري د ښوونځیو د مدیرانو، امیرونو، سرښوونکو، ښوونکو او اداري شوراګانو غړو د مسلکي مهارتونو د 2م پړاو سروې د تلې میاشتې په 14مه نیټه د هیواد په 11 ولایتونو کې ترسره شوه او په پلان کې ده چې د 20,000 تنو لپاره ښوونیز سیمینارونه جوړ کړي. د پوهنې وزارت له لوري د مالی وزارت د ګمرکونو، د کلیو پراختیا وزارت د اماراتي قضیو او د ارشاد، حج او اوقافو په ریاستونو کې د خدماتي کارکوونکو او اجیرانو لپاره د سواد زده کړې 4 بابا کورسونه جوړ شول.
د پوهنې وزارت له لوري د کندهار ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د یوه منځني ښوونځي ځمکه چې له تېرو 15 کلونو را په دې خوا غصب شوې وه له غصب څخه وګرځول شوه. د لوګر، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو علم پروره اوسیدونکو په یادو ولایتونو کې د مدارسو او ښوونځیو لپاره 15 جریبه ځمکه پوهنې وزارت ته وقف کړه. د بامیان ولایت پوهنې ریاست لخوا د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 12مو ټولګیو له 2611 تنو زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه واخیستل شوه. د پوهنې وزارت له لوري د سرپل ولایت په پوهنې ریاست کې ښوونکو ته د پورونو د ورکړې په موخه د ښوونکو د پورونو صندوق پرانیستل شو. د پوهنې وزارت له لوري د هرات ولایت مرکز اړوند د غیاث الدین غوري او محجوبه هروي ښوونځیو په انګړ کې د 1900 تنو زده کوونکو ترمنځ علمي سیالۍ ترسره شوه. د پوهنې وزارت له لوري په کابل ښار پوهنې ریاست کې له 262 تنو د افغان کډوالو له زده کوونکو څخه چې تازه هېواد ته راستنه شوي دي د سویې د تثبیت ازموینه واخیستل شوه. او د کابل ولایت د شکردرې او میربچه کوټ ولسوالیو د پوهنې مسؤلینو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د عامه کتابتونونو د مسؤلینو په همکارۍ د یادو ولسوالیو د مدارسو او ښوونځیو د 995 تنو زده کوونکو ترمنځ د عمارت پیژندنې سیالۍ په لاره واچول شوه چې له دې ډلې 670 تنه زده کوونکي د شکردرې او پاتې 325 تنه نور زده کوونکي د میربچه کوټ ولسوالۍ څخه ګډون لري.